د لوی بخښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته ستاسو د روغتیا په هیله مرضیه غفوري یم ستاسو د پښتو ښوونکې شپږم ټولګي کې موږ تېره اونۍ کې هم تاسو سره لوستونه درلودل 3 درسي ساعتونه په تېره اونۍ کې تېر شول او 1 درسي ساعت هم په دې اونۍ کې یعنې موږ او تاسو په 5م درسي ساعت کې یو ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې تاسو روغ جوړ اوسئ او په دې هیله چې تاسو خپل کورنۍ کارونه په خپل لاسو کې نیولي وي کتابچې هم وي کتابونه هم وي او زما لوستونه ما سره تعقیب کړئ ګرانو زده کوونکو په تېر لوست کې تاسو د لوستم چې ولوسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه وه موږ دغه لوست ولوستو د مخه هم ولوستو ځینې موضوعات هم پاک کړم خبرې وکړې او نن راځو د دې لوست کومه ستونزمنې کلمې یعنې هغه کلمې چې ستاسو زده نه دي او زده هم نه وي هغه نن راځو په دې درسي ساعت کې تاسو ته وایم ګرانو ماشومانو تاسو ګورئ دلته ما 3 لغته تاسو ته راوړي دي دغه لغتونه ستاسو په کتابونو کې شته ستاسو په کتابونو کې شته خو ما یوازې د دې لپاره تاسو ته لوی ټایپ کړي دي د دې لپاره چې تاسو ګران ماشومان تلویزیونو ته ډېر نږدې مه کښېنئ تلویزیون څخه فاصله واخلئ زه کوم مواد چې تاسو ته اماده کوم دا انشاءالله کلمې به لویې وي تاسو له لرې هم لیدی شئ دا نو زه کله چې دومره زحمت باسم ستاسو لپاره یوازې او یوازې ستاسو د روغتیا په فکر کې یم نو تاسو هم خپل روغتیا ته ډېر زیات پام ساتئ لومړی لغت چې موږ لولو هغه څه دی غوره غوره څو توري لري 1 2 3 څلور توري لري دا معنای څه ده بهترین انتخاب شوی غوره بهترین انتخاب شوی دویم لغت چې موږ دلته لولو هغه څه دی نړۍ جهان ګرانو ماشومانو راځئ چې یو شي په اړه خبرې وکړو نن دلته ګورئ د پښتو ژبې خاص توری دلته دی ګورئ د پښتو ژبې خاص توری ړې ګورئ راځئ دغه ړې موږ که پنډک ورنو کړو څه کېږي معنا یې څنګه تغیرېږي ګورئ دلته زه تاسو سره لیکم نری څه شي ته وایي نری ګورئ دلته زما په لاس کې تاسو قلم وینئ دا څه دی دا نری دی دا لږ څه ډبل دی دته نری وایي یعنې د پنډک په لرې کولو سره د دې معنا ډېره تغیره شوه نړۍ څه معنا جهان نړۍ جهان نری درې ژبه ورته څه وایي باریک سم شو دا مې دې لپاره تاسو ته وویل چې تاسو کله کله به فکر کوئ راځئ خیر دغه یو پنډک به ورنه کړو څه کېږي خو نه د یوه پنډک په لرې کولو سره معنا تغیرېږي ګورئ تاسو ته یو بل کلمه هم کار کوم لړم خو تاسو پوهېږئ چې څه شي ته وایي درې ژبې ته څه وایي ګژرم ګژدم راځئ د دې پنډک چې لرې کړو دا به څه وشي لرم یعنې زه لرم زه 3 قلمه لرم ګورئ زه 3 قلمه لرم زه 3 قلمه لرم زه یو ښکلی کتاب د کیسو لرم یعنې دا زما دی دلته وګورئ نو د یوه پنډک په لرې کولو سره معنا ډېره زیاته تغیره شوه تاسو ته زه کوم چې د پنډکو ته تاسو ډېر زیات پام کوئ ګورئ ماشومانو تاسو هم دغه موضوع ته پام وکړئ ما دا دلته کېښوده خو دا ورقه یې خرابه کړه تاسو اکثرا دې موضوع ته فکر وي چې ستاسو نه داسې یو غلطي ونه شي معبود عبادت شوی هغه چې عبادت کیږي یعنی
زمونږ معبود څوک دی؟ الله پاک. ګرانو ماشومانو، دا د دې لوست لغتونه وو. تاسو څه کوئ؟ دغه هر یو لغت اول په تور اړوئ، بیا دا حفظوئ، بیا وروسته د هغه ته جملې جوړوئ. ډېرې ښایسته جملې، پاک منظمه جملې جوړې کړئ. خپله کتابچې خط کشي کې یوه برخه د لوستونو لپاره، یوه برخه هم د لغتونو لپاره. تاسو کله چې ازموینه ولرئ په ډېره اساني توګه کولی شئ د کتابچې هماغه برخه راوباسئ او هغه کې لغتونه تاسو له یاده کړئ. ګرانو زده کوونکو، راځو زمونږ لوست تېره ورځ چې وه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه و. دا هم دمخه ولوستو. بیا هم تاسو یو ځلې د ده مفهوم وایم په ساده الفاظو کې چې ستاسو دغه لوست سم زده شي. په دې لوست کې موږ هدف یا موخه څه ده؟ موخه همدا ده چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په هکله پوه شو او کومه نیکمرغي چې نن موږ دومره نیکمرغه یو چې موږ د خدای پاک عبادت کوو، دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له برکته دی چې هغه پخوا چې اسلام نه وه، شرک و، وحشت و، هغه کوم کړاوونه ګاللي وو او تر څو چې موږ وکولی شو د خدای پاک عبادت وکړو او خپل دین وپېژنو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي خدای پاک ته ډېر ګران او نازولی پیغمبر و چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي داسې حالاتو کې دی پیغمبر شو چې د نړۍ پر مخ وایي ټوله نړۍ کفر، ظلم، وحشت، شرک او بتپرستي نیولی وه. توره تیاره هرې خوا ته خپره وه. خلکو د دې په ځای چې د الله جل جلاله عبادت وکړي، دوی د الله جل جلاله د عبادت پر ځای څه عبادت کول؟ لمر عبادت کول، سپوږمۍ عبادت کوله، د اور عبادت یې کوه، دوی بتان عبادت کول. هغه بتان چې دوی په خپل لاسو جوړول. لکه یو شی زه دغه ورق واخلم، د ده نه یو شی مثال په لاس را جوړ کړم. تاسو ماشومان کله کله تیاره هر شی را جوړوئ، په خپله لاس یو شی جوړ کړه. بت هم همداسې هغوی خپله لاس باندې جوړوي، بیا بیرته د هغه عبادت کوي چې دا موږ اوس حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دغسې حالاتو کې پیغمبر شه. ګورو نور کوم کارونه چې کړي دي، وایي هغه وخت کې خلکو حلال او حرام نه پیژندل، نه پوهېدل چې دا حلال دی دا حرام دی. نو ناروا کارونه به کول، په خپل سر به هر چا هر څه کول. یعنی د ژوند کولو لپاره یو منظمه قانون نه و چې څوک څه ډول منظمه ژوند ولري. د اسلام په رڼا کې چې اسلام هغه دین دی چې موږ ته د ژوند په هر پړاو کې، په هر برخه کې موږ ته سهولتونه راوړي دي. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه لارښوونې خپل خلکو، خپل امت ته درلوده. الله جل جلاله وایي په ټول بشریت رحم وکړ او د دوی د ښه ژوند لپاره خپل ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته راولېږه چې خپل کتاب یې پرې نازل کړ چې د دې کتاب په مرسته موږ ته رهنمایي وکړي. د دغه کتاب په مرسته په نړۍ کې یا د ځمکې پر مخ چې څومره اوسیدونکي یا انسانان دي، دوی سمې لارې ته راوبلل. حقیقي معبود یعنی الله جل جلاله یې ور وپېژنده خلکو ته. انسانان دې ته وهڅول چې هغوی څه ډول ژوند وکړي چې هم دین سم وي او هم آخرت سم وي او هم دنیا سمه وي. یعنی د ژوند ټولې نیکمرغۍ ورته ور وښودلې او د آخرت هم. ګرانو ماشومانو، دا زموږ د نن ورځې لوست چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه وه. دلته راځو ما تاسو ته یو دوه حدیث شریفه راوړي دي، هغه تاسو ته له مخه لولم، تاسو یې په مفهوم سوچ وکړئ. یو دا دی چې دلته وایي یو صحابه کرم راغی او دلته وغوښتل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه چې شتمن، یعنی که چیرې یو څوک وغواړي چې شتمن شي، هغه باید څه وکړي. یعنی باید زه غواړم چې شتمن شم، خو څه وکړم؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل چې قناعت کوه، مالداره بشي. یعنی ته هغه وخت مالداره کېږي چې ته قناعت ولرې. که چیرې انسان هغه څه چې لري په هغې قناعت ونه کړي،
د هغه وخت ده چې خدای پاک بیا ورڅخه خدای نخواسته مرور کیږي. یعنی انسان باید په هر حال په هر حالت کې چې دی په هغه باید قناعت ولري. موږ او تاسو هم باید د ژوند په هره پړاو کې د خدای پاک څخه شکر وباسو او د خپل په ټول ژوند کې قناعت ولرو. روزو بیا هم چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي فرمایلی دي چې د خپل نفس او شیطان سره تر ټولو بهترین جهاد چې دی څه دی؟ یعنی د خپل نفس سره څه ډول جهاد وکړو او شیطان سره څه ډول جهاد وکړو. تر ټولو بهترین جهاد چې دی وایي هغه لمونځ دی. موږ او تاسو باید خپل لمونځونه وکړو. ګرانو ماشومانو، تاسو سره دی چې د خپل لوستونه په دې شپو ورځو کې د تلویزیون یا رادیو له لارې تعقیبوئ، هغه اورئ. زه مطمئنه یم چې تاسو ټول خپله کورنۍ کار هم کوئ، ټول مضمونونه درسونه تعقیبوئ. همدغسې تاسو خپل لمونځونه هم کوئ. خپل لمونځونه کوئ چې هم د دنیا نیکمرغي ستاسو په نصیب شي او هم د آخرت. تاسو ګران زده کوونکي که له همدې وخته تاسو لمونځو ته توجه وکړئ نو انشاءالله تر آخر د ژوند تر آخره پورې به تاسو همدغسې ښه عادت د ځان سره ولرئ. ګرانو ماشومانو، دا و زموږ د نن ورځې لوست. خو د دغه لوست په اړه تاسو ته وایم چې باید کوم موضوعات مهم و د درس کې تاسو پوه شئ. یو دا چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په هکله تاسو معلومات ترلاسه کړ، هماغه په ډېر ساده الفاظو کې تاسو یاد کړئ. کوم حدیث شریفونه چې ما تاسو ته راوړي وو هغه کولی شئ تاسو یاد کړئ، په خپلو کتابچو کې ولیکئ. دا هغه دوه حدیثونه وو چې تاسو ته ما راوړي وو او په کتاب کې نشته. ستاسو کورنۍ کار دا دی چې دغه لوست مفهوم په ساده الفاظو کې ولیکئ، لغاتونه هم جمله کړئ. دا و زموږ د نن ورځې لوست. الله مو مل شه. خدای پامان. ستاسو د لا بریالیتوب په هیله.